مسلمان و که نه و؟ جواب راکړه. عمر رضی الله عنه مسلمان و الحمدلله مسلمان و او ما په دې خاطر زړه مې درد وکړ چې ته د خدای په ځای قضاوت کوې، ته وایي چې ته کفار یې، ته بالکل کفر یې. الله عز وجل صلاحیت لري چې وایي ته سپینې ته تورې ته غنم رنګ چالو کېږه ما مخکې مې درته وویل یوه خبره، په یوه پوهېږې که نه پوهېږې؟ قرآن وایي چې عمر مسلمان و مؤمن و جنتی و. اوس چې څوک عمر رضی الله عنه ته منافق او یا کافر وایي دا مسلمان ده که نه ده؟ د دې جواب اوس راکړه. قاري صاحب خو مایک مې ولې بندوي تاسو؟ یوه خبره را سره کوه نه بندوي. یوه خبره مایک دې نه در بندوي. حوصله وکړه. یوه خبرې کوم کله چې زه خبرې شروع شم تاسو مایک بندوي. څوک تا وویل چې عمر بن هو مسلمان و، اوس یې څوک وایي چې عمر بن هو منافق یا کافر و، دا سړی څوک دا مسلمان ده که نه ده؟ تو یو برته ما مطلب بیخي پوه نه دی چې وخت قاري صاحب زه څه وایم په پارسي کې زه څه وایم دمبرې مچې میږه خو یو ملي صبر وکړه. دنبره هم گفت شما برو دنبوره نسل دنبوره هست، از او خاطر دنبوره دادانت نه، فهمیدی؟ اگر نسل علم و ادب و تعلیم می بودی باز از قرآن و سنت صحبت میکردی، ملامت نیستی. از دنبوره دلیل آورده برادر عباس.